مونږ ولاړ یو دلته کې د اډیاله جیل نه بهر او د بلوچستان نه میلمانه راغلي دي جی سر د کم ځای نه راغلي یې څه ویل غواړئ سر ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته پر دې اډاله جیل په موقع باندې د انټرویو موقع راکړه زه عمر خان اچکزی دا ټیم قایم مقام پریزیډنټ سپورټس اینڈ کلچر مرکزي او صوبایي پریزیډنټ بلوچستان نو پراید اف پرفارمنس نو موږ نه راغلي د خان صاحب د ازادۍ دپاره زموږ کوم پروګرام روان دی موږ د علي باجي سره ملاقات وکړي سالار صاحب هم دی او تیور خټک صاحب دی زموږ ملګري د سپورټس اینډ کلچر وینګ خلک دي هیڅ شی نه لري عمران خان ووټ پاکستان کې د عمران خان ټایګر په پاکستان کې د عمران خان علاج په پاکستان کې عمران خان او پاکستان ته 3 هسپټل ورکو په چاندا باندې جوړ کو او عمران خان هغه سړی دی چې د په کرکټ په دنیا کې یو نوم قایم کړي د پاکستان ته او د دې بعد بار پاکستان ته اعزازات ورکړي نن چې دته کومه سزا ملاویږي هغه سزا صرف د دې ده چې اسرائیل نه منم د افغانستان سره جنگ نه کوم د ایران سره جنگ نه کوم د بل سره جنگ نه کوم لہذا تا دا سزا ده چې ته اسرائیل نه تسلیموې نو ته جیل لاړ شې ابسولوټلی ناټ ته د امریکا ته وایې هغه لوی ابلیس شیطان چې نن فلسطین ټکور ټکور کړي دي نن فلسطین در په دره کړي دي او موږ خاموش یو سردار ته وایي کې پی عوام هم راوځي پنجاب هم لږ ډېر بلوچستان عوام تاسو څه ایکسپیکټیشن کوئ چې دا ځل به راوځي په 5 تاریخ دا کمپین چې روان دی موږ زه په هر تحریک کې حاضر شوی یم د بلوچستان پوره قافله ما راوستلې ده په سینکړو گاډۍ زه قاسم سوري په زمان پار کې ما تقریبا یوه میاشت تحریک چلولی دی پر ما باندې بار واټر کین شیلینګ شوی دی گرفتاری شوی دی بیا په ډي چوک کې موجوده بیا د دې مخکې اسلام آباد کې 3-4 واره چې کوم ځلې پیښ شوی دی زه موجوده وم نن هم زه پر دا ټیم په ډاله جیل باندې موجوده او چې کوم د خان صاحب پر 5 اګست باندې کوم اعلان دی موږ هغه دپاره بلوچستان اکثر د پی ټی آی هر جلسه هر احتجاج کې وي خو چې د کله نه د سنټ ټیکټ دته نه دی میلاو شوی دی اوس ډېر کم راځي جی نه سالار خان د ټیکټ دپاره نه دی نه تیور خټک صاحب دی زه د 263 کینډیډیټ وم بلوچستان قومي اسمبلی ما ریزاین ورکړی موږ دا ګیله وه چې تاله سنټ ټیکټ ته به راتلې چې هغه یې در نه کړه اوس کم راځي زه خو په خدای قسم چې صحیح نه یم زه چې سنټ ټیکټ کله تقسیمیږي زه خو د خان د احتجاج په انتظار یم خلک وتلی دي لیانه دي سالار وتلی دی سالار میدان ته شوي دي زما کاکړ چکزی صاحب زما تور خان دا خو مونږ وتلی خو تا ته خو خبره ته ووایه ته 3 میاشتې والا یې یعنې کې الیامین ګنډاپور وایي چې 3 میاشتې به مونږ ګورو په امن به یو او عمران خان ویلي چې په 5 اګست باندې هایپ کریټ کوي امین ګنډاپور پالټۍ والا که عمران خان والا دواړه نه هغه د خان والا دی مونږ د خان یو خو یوه خبره یاد ساته زه دومره پوهېږم چې زه وتلی یم پګړۍ مې په لاس کې ده خالي ورته چې عوامه وځه د خان دپاره وځه نه 5 تاریخ پیژانه نه 13 پیژانه نه 14 پیژانه زه وتلی یم زبردست تیور صاحب څه وایي بس مونږ هم دا وایو چې جی مونږ خو وتلی یو مونږ وتلی یو تیار یو تختی خو به نه مطلب چې احتجاج شي شیلینګ شي احتجاج شي شیلینګ شي مونږ تیار یو وروره مونږ غواړو مقابله ته ډي چوک کې وې ته زبردست راځئ جی آجے جی ہمارے ساتھ سردار طارق کمال عباسی صاحب یہاں اکیلے چائے پی رہے ہیں ان سے ذرا گپ لگاتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم چائے والے سے تعلق آپ کے ٹھیک ہیں یہ فیس بلیلا ملی ہے بس پھر آپ چائے پینے آئے ہیں کیونکہ موسم بڑا اچھا ہو گیا جب سے گرمی آئی ہم نے چائے دیکھی ہی نہیں ہے لیکن اب موسم نہیں اور پئیں گے کدھر آئے ہیں سر سخت بارش ہو رہی ہے گھر بیٹھ جاتے آپ سخت گرمی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کو گھر سے روکا نہیں جاتا ہم نے کہا ہے کہ آپ کو جاؤ جلال دینے کے لیے تو کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا جی تو ہم اس لیے آئے ہیں نا یار اچھا اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے آپ ادھر اللہ کی رحمت سے بچ کر یہاں کیوں آ گئے تھوڑا سا خوشک کرنے کے لیے اچھا گیلا تھا اور میں نے کہا چلو آپ شعر و شاعری بڑی اچھی کرتے تھے سر جی ہاں جی پلیز کون سے والی آپ کو جو آپ بہترین سناتے ہیں ہم قید و مشقت کیا سمجھیں اور تو کو سلاسل کیا جانیں ایک ساز پہ نغمہ ہے گویا ہم شور و سلاسل کیا جانیں جذبے کو جنوں تو ہونے دو تم خیر مناؤ زندہ کی یہ رائے حق دیوانے پابندی منزل کیا جانے ایک دور بھی ایسا آتا ہے جب موجیں ساحل بنتی ہیں یہ طوفانوں کی باتیں ہیں
आसूदा ए साहिल क्या जाने, हम कह दो मुशक्कत क्या समझें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी।